السلام علیکم ګرانو کتونکو امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو نن په دغه ویډیو کې دا شی درښیم چې مثال هغه زموږ او ستاسو ټولو زده ده خو موږ ګټه نه ده ترې اخیستې ده، یعنی سوشل میډیا مارکیټینګ یا سوشل میډیا مینجمنټ. که سوشل میډیا مارکیټینګ وي یاره انشاءالله زموږ د ډېرو پښتنو وروڼو زده ده، او دغه رقم سوشل میډیا مینجمنټ چې ده هغه هم د ډېرو خلکو زده ده. دا دوه څه شی ده، یو د سوشل میډیا مینجمنټ چې د هر چا زده ده، او ان شاء الله تعالی زه به تاسو لارې دروښم، طریقې به دروښم چې له هغه نه تاسو روپۍ وګټئ. او بل د سوشل میډیا مارکیټینګ، صحیح ده. اوس مینجمنټ او مارکیټینګ کې فرق ده. مینجمنټ تاسو هلته کولی شئ چې مثال اوس تاسو هر څوک لیدلی شئ، کمپنۍ کتلی شئ، برینډز کتلی شئ، یو سړی کتلی شئ، د هغه هر چیرې پیج وي، آی ډي وي، دغه رقم ټویټر فیسبوک چینل وي، نو هغه دی هر وخت نشي کولی شي. مثال هغه یو غټ سړی ده او هغه هر وخت فیسبوک استعمالوي یا انسټاګرام استعمالوي، دا هر څوک نه کوي. د دې لپاره دوی ته پکار وي سوشل میډیا مینجمنټ، سوشل میډیا مینیجر، صحیح ده. دوی ته هغه سړی پکار وي، هغه سړی تاسو که زده وي سوشل میډیا نو تاسو پیدا کولی شئ، د هغه سړي ته کار کولی شئ، هغه کمپنۍ ته کار کولی شئ، هغه برینډز ته کار کولی شئ. اوس به تاسو وایئ چې زما سوشل میډیا مینجمنټ کوم ده هغه زما زده ده، زه سوشل میډیا مینیجر جوړول کېدل غواړم، نو د هغه لپاره کار چیرته پیدا کړو؟ د کار پیدا کولو لپاره تاسو تللی شئ فایور ته، افورک ته، دا پلیټ فارمز دي چې هلته تاسو خلکو نفر پکار وي، د خلکو ځان لپاره د برینډز د بزنس لپاره خلک پکار وي، نو هلته تاسو اپلای ورته وکړئ. کیدای شي تاسو ډېر زر سلیکټ شئ او هغه ته تاسو په ډالر باندې کار کولی شئ. او بل د سوشل میډیا مارکیټینګ بیا څه ده؟ که ستاسو بزنس وي، که ستاسو دکان وي، که ستاسو د موبایلو دکان وي، که ستاسو د شوز د هر څه دکان وي، په هغه باندې تاسو په سوشل میډیا مارکیټینګ کولی شئ. د هغه لپاره به تاسو لاړ شئ، فیسبوک پیج به جوړ کړئ، انسټاګرام پیج به جوړ کړئ، یا ټویټر به جوړ کړئ، او دا رقم یوټیوب کې به ویډیوګانې اپلوډ کوئ د خپل پروډکټ په باره کې، د خپل موبایل په باره کې. مثال زموږ دا موبایل دی، دا موږ خرڅوو، دا رقم یې خرڅوو، صحیح ده. د هغه لپاره موږ ته پکار ده سوشل میډیا مارکیټینګ، صحیح ده. اوس که تاسو غواړئ چې مثال تاسو دا کورس زده کړئ یا په دې باره کې څه معلومات واخلئ، لا تاسو مکمل سوشل میډیا مارکیټینګ لا سوشل میډیا مینجمنټ مکمل کورس غواړئ، نو د دې لپاره ضرور ده چې مثال تاسو کمنټ وکړئ، زما ویډیوګانې لایک کړئ، او په هغه ته بیا ما ته معلومیږي چې څومره خلک غواړي چې مثال دا یو نوی کار زده کړي، صحیح ده. دا رقم نه کېږي چې مثال ما تاسو نن وویل چې په دې رقم دې طریقه باندې پیسې ګټل کېږي، او له هغه ټایم هغه ورځ تاسو پیسې ګټل شروع کړئ. داسې ناممکنه ده. د یوټیوب چینل جوړېدل او د هغه مونیټایز کول تقریبا 6 میاشتې زما په خپله په چینل وتلی وې چې زما چینل مونیټایز شو او بیا ما روپۍ شروع شوې. 6 میاشتې ما انتظار ورته کړی و. دا رقم هر کار شروع کوي، په کوم ورځ چې د شروع کو په هغه ورځ روپۍ نشئ ګټلی، د دې لپاره به کار کوي. نو زما مقصد دغه دی چې که تاسو غواړئ چې سوشل میډیا مارکیټینګ او سوشل میډیا مینجمنټ مکمل کورس تاسو غواړئ چې مثال تاسو زده کړئ، د ډېرو خلکو زده ده خو یوازې په استعمال یې نه پوهېږي، نو د هغو لپاره دا زما ویډیو ده، خامخا یې لایک کړئ. څومره لایکونه رالو او څومره کمنټونه ماته رالو، نو به ماته معلوم شي چې مثال خلک غواړي چې یو څه نوي زده کړي او یو څه نوي ورته وښیم. نو ګرانو کتونکو امید لرم ویډیو به مې خوښه سوي. ویډیو خامخا لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.